سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې روژه په خیر وي. اوله روژه ده، داسې ناپامه روژه وه. د شپې پر 2 بجې سره خبر شولو چې روژه ده. نو موږ نن به یو میله وباسو، نن به یو روژه مات یوسو، ولاړ به سو د ښار څخه به ولاړ سو اطرافو خواته چې څه کیسې دي. دا د احمد ناست دی، دی هم د کار را تښتېدلی دی. موږ هم نن دکان بند کړی دی، نو اوس د اطاولا په انتظار یو چې موټر راولي. بلا موږ ځو، ښایسته خان به پسې راپورته کړو. خبره میده ځو، راځئ را سره روژه مات به وکړو. ګرده را سره وګورئ. څه کوې احمده؟ او دا ښه شی دی. دا خو هغه زما هغې دی. دا ما و احمد لاړه رامونیوئ. کم یو زما ده؟ یا دا مودره په ویش کې چې ما رامونیوئ کې مدد د چا کمی دی؟ که یا دغه څه او ښایسته جان پرزر صاحب ډېر ګران دی. والله دا مې زنګ ووهی. اوس هغې راوتل دی سړک ته. دا دې د میلې شامیان سره برابرېږي، برابر دي البته. ډکۍ ته یې وراچو، دغه ژړه نور به په بل څه کې استعمالېدل، اوس خلک غوړي پکښې وړي راوړي. اوبه او شامیان. غوړي دی خوارکی پاته سو، دی یوازې دی. دا دی دی ما راواخست. راځه کار پورته کړي، در د بغل به ورته وکتې چې چیش پکښې دي. چیش ومخه ګرده دا دغه دی، وږه وه، ادرک وه، مالګه وه، مساله. چیش؟ مخ په سیټ کې څه نور سامان دی. صحیح دی. د مخ په سیټ دی، هغه هم راواخست. دا خماره ده، خرما ده، اچار دی، بادرنګ دی. راکاږه ما ښه بیرته دا دې حالت ورښکاره کړو. را بندوه. بسم الله ده. بسم الله. هغه شاټ وینځه راسه ده. لازم یې کتل چې د ګریس درځي ورخېږي وه. زه هم درلم، هله ما مې په سترګه کې مچ ولوېد. مين دا دونه ښه کار کوي. السلام علیکم روژاتیانو، جوړ په خیر، تکړه تازه اول روژه ده. دا ناپامه روژه مو مبارک شه. اچانک روژه ټیک 3 بجې او 2 دقیقې دي. د خیره سره مخ پر ډاله روانېږو. په لار کې ښایسته خان راته منتظر دی، هغه راپورته کوو. یو بل ملا میلمه مو درلودی، نو ملا صاحب تللی و ارغنداو جلاور ته. نو ولما طباخ شو کې زه نسم تللی، نو بعد مر څلور په څلور ځو د خیره سره. احمده ته څه ویل غواړې؟ زه هېڅ ویل نه غواړم، زه د کاره راتښتېدلی. بالا صحیح دی. زه د کاره راتښتېدلی یم ورور. ډېر کارونه مو وکړه خرما روان وم، خرما مو نه ولیدل. بله ورځ ما دغه ولیدلی، بله ورځ ما احمد ولیدلی مش خرما. ما چې سړی ما ښایسته خان و، هغه د خپله لکه مش خرما داسې. بابړ صاحب د موټرسایکل په ورځ به و. د بابړ صاحب د موټرسایکل په ورځ وا تیل چې مو راوړل. اوس لا ښایسته خان نسته، ګړی به زه ژر ژر د هغه غیبت وکړم. نشې تماشې نه کوي، تماشو څخه خلاص شه. د مور او ولې ښایسته خان هلته وریښتان سم دی را روان دی، شنه کالي اغوستي دي. زه به دروازې ورته قلف کړم. دی دلته چې واسطه بنده دغه دی. نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
تکړه تازه شمات مو کول څه وخت راکې تاسو نصیب از جوړ په خیر څنګه ما د تر مازه په درایي کې مڅم کورته دی راپورته کوم تم راځه بالا خلاص یو شو پر رفتار کې فرات کېدم نو بیا ولې ګیلا کوي نو داخل پر ځان اړ ځاو دا ته چې تاسو نه وخت راسم هاي زه نو خبر شته د شو پر رفتار کې دا څه وو دا روزه کې احمد یو څه په کارو اخته وو نو بس ځان یې ځین راوتښتوي په دې کې چې وخت نه ورسېږي یا رسیر ان شاء الله څونه تیز یې شایسته خان په شو کې لګه تازي یا لکه شترمر لکه رونالدو تاسو په نظر ساتلو ما هم دغه خبر دی جوړول چې ته د ایوان سم تاثیر رونالدو خو بیا خر کا پیر دی نو تا خو محمد صلاح یاد کړی وای یا به دی عجب عبدالکریم بنزما شخه عبدالکریم بنزما بیا څوک دی هغه چې دی د محمد صلاح د عمه زوی دی صلاح د محمد صلاح څوک ته لکه فوټبال نه ګورې یا فوټبال زه د فوټبال شوقي نه کیان خو موږ هم نه یو بس اسم دا خلک خوښ دي خپل مسلمانان نه دي تاسو شوقي هغه راوځي احمد کرکټ مبارک کرکټ په سیمانه مشګله تماشچیانی مز شایسته خان په هغه باره کې نماز معلومات رسېږي ول په برې کې باندې دغه نه را سره کوي یا احمد سدی په کرکټ کې اره بازی کتلې ک پی اس ال ک دی به تیار خور دی لایو بازی ما په ژوند نه دی دی ګوري دی هایلایټ وګوري بالا د افغانستان انټرنیټ کیږي ورور هغه څه ورور 15 ساعتو بازی په شل دقیقې وګوري شوس چې شراخو بخله ویډیو د کنه شایسته خان ته یو څه ویله یا احتیاط کوي ورور یا څه سم خبره راشتي سم خبر خو نه د ویډیو نه وای اسمه دا یو بیا شایسته خان نه وتا دا یې ازرجي بابا ته راورسېدلو او رشتې ترافیک راغلی تاسو دلې ناس اوسئ موږ به یو ترکاري مرکاري شامیان راواخلو والله هغه رب شمسي دا دې د جنت لوټ دی دا عشان عندي السلام عليكم څنګه یاست صحیح تشرا اخي ابا څونه بدرنګ صلات پر واخو هو څنګه کار شي بیا هو د وځي سلی رقم دا رسي و یا په دای مراول له پکړ صدا بدرنګ بل جديس ماما یو چاریا ته مې ينجر خسته ده يا سيدي كويسه دا زرجي بابا دي دلته مشتس شامیان دا او مالټا ده دغه نارنج روژه ده روژه تاثیرات دي نارنج په مالټا تیر دي دا رنگا رنگا کرم دا سپند دي دا رومانه است پیاز دې پیدا کړه یار څه دا هغه قدر پیاز راکول شي ډرامو ته مونږ کې وځه
هغه دې سره کیمرا ونیسه هغه دی یوازې هغه د طبیب ویډیو کتلې ده چې زه راسم ته یې هغه رایادوي ولې بله هغه سپی چې وایي سپی چې وژني هغه بله چې ګرو دي ګوره سری درې سترګې شری ده هاتي شمالك دا سم دي که دا زه دا شنه پیاز و هغه نعناس و واچو دا تیزک دی دی پکې راوړه دا ځوان تیزک راواخله تیزک نه بس نعناع و پیاز صحیح دي ها خاله ملګرو په دې رش کې مو سبزو بالا روانېږو د خیر موټر ته به وروتلو دا د بل موټر ته ودرېدو پاسو ته ودرېدلم ښه اوس یو د ډوډۍ کمی دی ډوډۍ به بیا پر لارې راپورته تاسو خو جغت ونه کړي یا زه په ټلیفونان اخته ورور د کار را تښتېدلی یا ته خو موږ سره معلوم یې بنده که دروازه بنده که یا الله خیر ایسته کینانیانو پشوګیانو دی څه وایي دی عکس اخي دا جدي عکاسي کوي راڅخه د دې عکاسي کوي ولې نه راکړه ټلیفون دا سره دې خاطر راسه څنګه کم ده ما سر نه بخلاصي او ورکا ډنګ زه نه هم پکښې کې خواخې واکس دا دې خواکس واخ او ستا مخ نیمه دی دا اوس راځي اوس بخښه کوه مننه نه په امان انا ویل چې دلته ودروئ دلته خود مې راځئ په ګور مې وګورو زه بیداره سلطان عاشق څونه درته ووایم بیداره هڅه نه بیداره کېدله که خیمه در وایسه نو شستخانه دی وایي خیمه نه غواړم نو چېرته روانی شي ګرده جي فتح خان لرګو ګنجو دا د خیمو دکان دی او دلته رانیسو یو دانه خیمه عربه نو میلې هم پکښې وکړو روژه مات هم پکښې وکړو څه دې وکړه خیمه دې ځای کړه خیمه خو مې واچولې دلته د کڅوړه راووتله ځای نشته که ښایسته خانه شان اچھا بالا به ستاسو الله به ستاسو زه به درته ورکړم 500 افغاني دا نوی ستا او په روژې کې به که څوک در ملامتو لا به غږ نه لرې وایي دا روژه په یارانو یو د ډوډۍ کمی و اتاوله زر تاسو ډوډۍ راکړي داسې ښه ژړې ډوډۍ دي یاره په ډېر ځای کې د کندهار ډوډۍ نشته خو د دغه دي د داماني غنمو دي زما روژه یاره چې د روژې نوم واخیستې باندې په یاد اوس مې نیمه ډوډۍ خوړلې وای ښه یا ته موږ ته معلومېږي داسې د بیده پسه رنګ دي دی خپل ځان لا یې یا ته تور شوی بیده پسه دی داسې څنګه کار دی نه مانا دا په څونه پورې دانه ده المېږي هم لږ دورې صبر
ډوډۍ دا ښه خوند کوي په کیمره کې. هغه وایي زما روژه یې اوس ما کوي. 2-3 واره مې داسې کړ بېرته بل پښتانه راپیاسي دغه وکړي دغه زنځیر خلاص کړي بری په دا شل کې ورکړي بیا ونه وایه ښه ولا دا ښه خبره ده. قرآن کې د فرعون ورته پام راځه راځه وایي دې بیا ښایسته خان هغه د هلمند د مایانو په چوڼۍ کې مو ډوډۍ راواخیستلې. چوڼۍ لا نه ده چوڼۍ لا نه ده شوله څه چوڼۍ ده خو د فرقې پر مخامخ د چا ننوایي ده د محمد پر ننوایي مو ډوډۍ راواخیسته ښه ګټ ډوډۍ یې دي. سوبیلا لا غولي راځي دا دې بالاخره د دالې بند ته راورسېدو. دا الله دا یې اوبه دي ډېر ښه خوند کوي. ماشاءالله ماشاءالله بارك الله. اول روژه معنا روژه مات بس خبرې راغلو دا محمد خان دی غسل کوي په غسل اخته دی غلا بدرس اته دې په نو څه چوانه سي وو بوته یا منک دا هم زمان ته غدا چې تاسو وره ودا څه په دای لک شنو دي کم او مخ خور ده غماش دا غماش رانه څه خطر بعد دروازه بندي بچر دالې بيخي غټه غماش خري غماش دالې شو کوم دي دغه اوس کوچ شي حال ترمیان دا وخت کډو دي کې ګوبې دا بدرنګ دي رومیان را ایستکه دا د رومیان دي هغه څنګه فارسی زوم ته غره وړي جوړه راوړي و
ښه کور یې ورکړی دی کور یې ودان اچار سرکه دي واخه زاویه خوا ووله دا دی بل دغه هم راغی بشر بشر خچر بشر دسمالک یختی یا مخ باشه یا یختی دوان پیاز درکم احمد چناره و گل شانه والا دا ښه پیاز دي غاښه ده په دې کې چې دا چې څه دې کچر دي نه نه ده او د ټولو اصلي مال به دغه دی په ته مالې پلک دی زیات کارونه وکړه کارونه د دې پېشلمۍ کوو وروره دغه چې غسل وکړو وره په دغه ځان وشو چې ولمبېږو خدای د خوښ غمونه درګي احمده جوړار ته راستوي دا د خسرې نه ده دا ځای سیری ده ما ته اولاد یې په شخانه څېړنې کې کړي دا پرده وي په ځان سیله کړی تلواش دغه خیمه کش و کوچ ته شخانه کوي په سیمه نه بخوند کی ته خاوره واچو دوی به وزل ته کار زرا زک شنه ته بازار ته پیږي خیمه چیر ولاړ متابع کاری احمد زه به کار یم و څه و زه چې وکړم کار او زه به کار راکه لیټر راکه په داله کې د بند سره د لوړ ناسو خیمه مو درولې ده او دغه نفر اجازه نه ده خسه کاسره څکې ملغه را او په دغه اخته یو د شپزي د سامانو اخته یو زه پیاز مې دوه تاسو ما ویني د سترګو مې ورش کې روان دي وښه وناسته پیاز راکه بالا باسته دغه نو ته جاړې ودی آشنا اوس دستي ها نو ته جاړې ودی نو خدا پیاز هغه څه ولا که یا جاړې ولا که وکه یا جاړې احمد کار چې په ولاړې مکو د ناس مو کار اخه کړه دغه کا ولاړ د باندې سمې شارټ وین څه دغه څه راوله راچ لازم راځي یا راځي ستوري په روانه باسي پیاز به درسته چې سترګې دی نو څه دي باید مو نه ویل دی چې تا ما ټول مړ وړي چا نه نور څه راځي دا صاحب اوس خو زما د الله سواري اوس خو دوی به واري پیاز سره کوم چا دې راوړي بس نور نه دی هغه د شایسته خانه درسم چاکو ورکه دغه کار هغه کوي هغه دونه نه کړي شبکه کار نیمه خورور ته شبکه پغاشو ورور واخه دا کار کوي احمد واخه ورور کوي واه ته خلیل پرېول څه دغه احمد و واخله خانه سوا شي ګاډي پرېولا ما زه راوړه دور ما ته راځه شان راوړي نور شام څه راوړه هغه پرېولې نه دی نو خو هغه پرېولا راوړه سمرونه اسول وروره بل پسې خلاص دی هغه طرف نه لري هغه دې خو نه احمد سره برم داس بیریر وداس نه لانجو بوت وري لاسم دا سلاتي کده اشپزي کار دی یا دغه اشپزي دغه دی بل شته بس او اوغه په کڅونیک دی هغه د سلات دی او دا چې دی نارنج ګل دی سلات نه زه نه خورم در صاحب خبر یاست غاب یک شی ول ملته یا تا خو من نه زو خو د غوړاره دا کا نه نو در صاحب ته زه پاش په ځای ختمه علي کوثر کې ناشته علي کوثر کې نه ناشته خیمتر کې ناشته یا دا کا به دغه څه سړی کور ودان دا کار نو زه د څخه دغه خرڅ کړی و سونه کښنه مې دي دغه کښنه مې دا کسره دروږي
ښه دا چې دي نارنج نارنج خو نو هغه دي پراته دي او دا وږه ده دا ادرک یا لانده شونډ دي او دا مرچک دي زر صاحب محترم څه دي پکړي دي تا پر سره کېدو دي ته وښکاره پکړه سړی دی ښایسته خان پیاز هم پر سره کېدو د فشار یې دا دي دا شان وراچو پیاز ادرک دغه پیاز وږه او ادرک او مرچک زر صاحب ولا په دا بوی دی لیونیان کړو زر صاحب ودرېږه یو رسم پر سر سړی خیر دا د پیازو بوی داسې بله کړه و زر صاحب ښه بل زما د میدېدو چی دغه شته مسالې راوباسه دا کورس دې چی راوړي د کورس مساله راوړې ده چې ارشي لرلوېږي دغه دی ښه لږ خاشاور واچو سوخ قدر او اصلي دلته دیګ ته اصلي مساله خو دا وروسته ورچو دا مساله چې څه سره راسي دا چوغه کمه ده دا ده ښایسته خان دغسې ولاړ هغو پیالې مې په لاس ورکړې مال دغه پرېوله او نو څه کار دې درلودلی چې راغلی هېڅ کار دې نه دی کړی راځه پر دې باندې ونیسه اسمان ښه کومه دی راځه دا دی دا مالګه سوه وه او د خیره زمان په خدمت ښه یې لږ مالګه سواد انوسار معنا د ذایقې او د خوند مطابق بل ښه زر صاحب دغه رومیان یې لا پاته دي اوه راپخې چې زر صاحب تا چې راوړې ده دا کټاکټ نه در په خوم دا وروسته وراچو را روانو پر لارې خبر نه وم وږ یم ومه خو پوښتنه مې نه پر لارې مې نه سوای در څه کولی پوښتنه ښه نن به ستا د لاس یې نه وخورو زر صاحب راپورته کړه دغه راپورته کړه اوهو الله پر دا اوبه واچو هله ونیسه ښایسته خانه پر دې اوبه واچو دا کیسې خو نو پکښې راځي دا دي رومیان ژر ژر راځه ښایسته خانه ښایسته خانه لږ ژر ژر ښایسته خان بیا یو څه په کار کې کمزوری دي خیر خو اوس هلته کښېږده ښایسته خانه تا څه ویله دا پرېوله سمه اوس دغه سو بیروبار ختم بلده ساهګره اوس بالکل زه به سلات ښه ونیسه سلات پسې را شروع کړه بادرنګ پرېوله ښایسته خانه هاخوا ته وګوره دلته وګوره رومیان پرېوله یو دوه درې نه بادرنګ را پرېوله دا دلته دا کښېږده دا پاکي ده و دا احمد پرېوله نو دا د زر صاحب خیمه مو راواخیسته د یو کلکین یې نه پورته کېږي هغه رشکۍ نه لري ښه نو موږ لږ چې نه ورسره پوهېږو ما غواړي و د باندې خوا څخه ورته ولاړ یم د اشپزي اخته دي ته کومې خوا رالې ما وینئ موږ خو مو وینو تا ته معلومېږو دا خوا و خود کړکۍ کې ولاړه یې وی ولاړ یې ولاړ نه یم زر صاحب ولاړ یم ولاړ د خو خواجه راته فکر سوچ ته ولاړ یم معلومېږي لږ لږ داسې تور شی معلومېږي مشه زنګلي بزار راغلی تو زبردار سم د تش وخت احمد دا ور دغه که دا کاستا غچ راکه دا سو بادرنګانو سرکه هغه سو معنا نانا او پیاز اور پاتې سلو دا سو سلات او نارنج یا په دغه باندې بیرته استکوم او دا دیګ شریف باندې دي پاتې سو دا دی په خپل دی او دلته ښکارا کی و دا مشکل کوي ورته بغد کړي و دا سې شو نو دا لا په ما شایسته ښه نو تا څه وکړه د باندې خو راووتلې چنار صاحب سلات ملات کر شام وسوله لاسونه مې پرېوله ښه اوس نو د اذان په انتظار ښه اذان ته نو یو څه وخت پاته دی اوه اذان ته خو نو یو څه وخت پاته دی اذان ته یو پاوله پاته دی تقریبا پاو که دره نو دا دی زر صاحب څه دي په وکړه تا بس دینینو څه په خدل دی مسلمان ښه نازک اینا به در په خاکه مې یعنې لږ پاته دی ها خلاص دی خدای ما ځانې کې وبو په وچ ښایسته خان لږ چې ما درته کتله کومک یې نه دی کړی که څنګه اذان ځنډ کړي ته وایه زر صاحب دا خوا دا کلکین د خوا سره راځم ستا اشپزۍ ته دا هم د زر صاحب وا زر صاحب ولا دې ته وایي د پسۍ نه و او زما اشپزي بېشکه ولا داسې خوند کوي زر صاحب دا رالمه
موږ به داسې وګرځېږو زر صاحب پر دا اوبو به وګرځېږو ملګرو دا ښایستې اوبه دي دا هیلیانې وو مرغان په هوا دي خورا ښه خوند کوي ښه داسې ارامه فضا ده ښه هوا ده ښه اوبه دي بیخي ښه خوند کوي تاسې هم په دا روژه کې روژماتو ته راسئ که نږدې یاست اوس زه دا ځینې حساب کړم چې څو ځینې لا پاته ده دا لا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 دلته د زما اواز داسې ازانګه کوي 40 ځینې لا پاته ده دې ته د خېږم ورته ګورم څو ځینې پاته ده 40 شپږ به یې ته هغه لاندې دې نه دي پکښې حسابولي خو نو ډکه ده ښه هغه یوه ډکه ده نو بیا 25 دی یا نه دي دا ډکه ده هغه خو ډکه سوه صحیح سو د هغه صحیح ګوره د دې خوا بیا حساب همدا یوه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 به دا بل دا ځای نو نه دی پکښې حساب ښه ما نو دا هم پکښې حساب 40 ځینې پاته دي ښه نو څنګه دی هوا خوند درکوي دلته سیمانه خوند روژه مات څنګه دی دلته روژه ته د مازې تیار شي د ورځې پر لا تیار سوی نه دی دا دغه دا څونه کوچنی زنځیر نه دی پروت دا د بیزو دی د بیزو زنځیر دی زر صاحب په څه لګیا یاست په څه اخته یاست لګیا به نه وای دا مې دغه زموږ ستاسو یو ملګری دی د هغه په رقم مې درته وویل نه حساب کړې ما 26 راوستلې وې تا بل ورځ سټوري مې پورته کړې وه ښه ته ساکسونه اخلي کامرمین صاحب درته ناست دی یو ورور د اذان وخت یو خرما قستا چې بغته ده ما کیمره ته لاس اوس نو شل بالا کېږي خرما په بسم الله در واخلي ورکه ولې دغه کیمرمین ورته واړو ښایسته خان ته اول ځان دی بیا واخ ښایسته خان ځان ته پسته واړو پسې ویخه کور مو ودان اوس ما مخ ته شاته سیاست اسنه خرما چې درځم تذکر د خلاصه کړی تمام ده تمام صحیح ده نه درڅ خورو پرشان نه خو دا طبيعي دي ګرشم برم ته وي نه ګنای دي نه بل بچه به خان لکه نور شان فلمو غدار نه ازي غبوت کوم خرما تاسو خورل زار صاحب دغه راکه زه به د باندې چای پکښه دم بس دا سرخان دغه سرکت ته مې ویل مال ګس راکه زه به د باندې چای پکښه دم دا ټول دی دا ملغره تاچوغه غټه داس نیوز لکه دا ویډیو ته بیا پلار زنګ راوي وای چې څونه وخت سوراسه لکه دا پایې ورځ یا دا نه الله د سم کار دی احمد ډوډۍ پیدا کړ ډوډۍ داغه احمد ونه کار خلاص چې کار کې د پر سلور ورسي د لاس نه کېر شي ولارس احمد خوشاله ته زار صاحب دا ساده اشپزي خوند ګورم مسج وکړه ټول نه ونیسه د دې څه شارټینګ سمونه ته هغه د غابو شارټینګ څه دغه وکړه ډوډۍ غابونه کړو کوونسه نظر غابونه ډوډۍ ګردرا وکړه شافات سخان شو دي څو مسترګي پړه کی دا صاحب چې غابونه جن کې ډکه ورش پکېږي غابونه بډک ودرې دغه وکړه خانه ته بر ټلیفون ماته راکه ته به دغه وکړه زمونږ درونه مې ویډیو ته یو خرما خوري یا بل ګولې کې یا بل یار احمد واخر چا په چر شس د مرګ اس د مرګ راکه شي سخار غابله ته مې
غمونه هغې خواته پراته دي ښایسته خانه ته ورې چای پر کښېږده لیټر دا دی لیټر زر سل لیټر ورته واخله غاب دی لکه رسید رقم سره دا ولې دمانې وړه دا داسې د پلاستیک کې داسې سوی ده ونیسه دا ولاړه ځه دې ځای در وشم بسم الله دې ځای در وشم بسم الله الرحمن الرحیم بادرنګ ته ډېر په انتظار وم چې سر کې بادرنګ بسېږم سادنا سرګم و د 5 کسانو نورم با فضل خدا را سره بسیر که زما منی نو دا ملګرو میله مو ولیدله او روژه مو راسره وکړي البته تاسو خو نو خالي ولیدئ یوازې موږ نو روژه مات وکړي ساعت مو تېر سو اوس بېرته روان یو د کور پر خوا دا هغه د دغه رقم دی د بامیانو رقم دا دي څنګه سواس بیخي راپورته سواس ول و روژه مات څنګه و خوب رالی به بس نو دا هغه کیسه ده نو زه به ویډیو بنده کړم